الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاصيب النحل. عزتمندو، موږ دا خبره شروع کړې وه چې دجال به د دنیا په سیسټمونو، په فضا، په موسمونو او دارنګې د دنیا په حکومتونو تسلط او کنټرول به لري دجال. نو دغه ټوکړه د حدیث چې ما ستاسو په حضور کې ولوسته، دې ټوکړې د حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بله خبره ذکر کوي چې هغه د ځمکې خزانې او معدنیات باره کې نبی علیه السلام فرمایي چې دا به هم د دجال په لاس کې وي او په کنټرول کې وي. او دا خبره څه بعیده خبره نه ده چې دا خبره مونږ وکړو. بې ادبۍ خبره هم نه ده چې په دې ټوکړې د حدیث باندې په نسبت سره پخوا علما ته اوسني علما ښه پوه شوي دي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لا تنقضي عجائبه ولا تبلغ جدته. د الله او د الله د رسول د خبرو عجائب او د هغې نوې نوې مصداق ښکاره کېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله او د رسول د خبرو عجائب نه ختمیږي. او ولما یأتهم تأویله، قرآن کریم کې راځي ولما یأتهم تأویله، تر اوسه لا نه دی راغلی پوره حقیقت د هغه څیزونو چې د الله او رسول صلی الله علیه وسلم خلکو ته بیان کړي. نو اوس راځو مسئلې ته چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د دنیا خزانې او معدنیات به د دجال په قبضه کې وي. ویمر بالخربة، دجال به په یو شاړه ځمکه ورتېرېږي. فیقول لها اخرجي کنوزک، دجال به ورته وایي چې ځمکې خپلې خزانې راوباسه. فتتبعه کنوزها، نو ورپسې کېږي به د دجال پسې خزانې د ځمکې کیعاصیب النحل، لکه څنګه چې د شاتو مچیو هغه ملکه پسې دا نور مچان د شاتو مچۍ ورپسې کېږي، دغسې به د دجال پسې د دنیا خزانې روان وي. اوس نو د دغې حدیث مصداق ته موږ او تاسو ښه پوهېږو. وجه دا دی چې په اوس زمانه کې موږ او تاسو سوچ وکړو چې څومره معدنیات دي، ګیس دی او تیل دی، د مسلمانانو په ملکونو کې دي خو د مسلمانانو په واک کې نه دي. په افریقایي ملکونو کې چې څومره تیل دی، مس دی او دارنګې سره او سپین دي، هغه د دجالي طاقتونو په لاس کې دي. او دارنګې په آسیا ملکونو کې، په آسیایي ملکونو کې چې څومره دي، دارنګې افغانستان کې موږ تاسو فکر وکړو چې مس زمونږ دي او دارنګې تیل زمونږ دي، وباسي څوک؟ چینایان، نور کافران. مسلمان سره هغه اسباب او وسایل نشته چې هغه دا شیان استخراج کی، دا شیان راوباسي، دا شیان تصفیه کی او د دې شیانو ځایونه معلوم کی. دا هر څه د چا په لاس کې دي؟ د دجالي طاقتونو په لاس کې دي. نو نبی علیه السلام 14,500 کاله مخکې فرمایلی و چې دجال به د ځمکې په خزانو باندې واک او کنټرول لري، د ځمکې خزانې به هغه ته ورځي، د ځمکې خزانې به هغه پسې روان وي. نو اوس د دې حدیث مصداق راغلی او د دجال د راښکاره کېدو زمانه ډېره قریبه ده. وجه دا دی چې دجالي قوتونو په لاس کې، خو دجال لا څرګند شوی نه دی، خو د دجالي قوتونو په لاس کې د ځمکې خزانې دي، ګیس دی، تیل دی. یوازې د هرمز تنګي نه 50% تیل په دې تنګي باندې وځي او د کفارو ملکونو ته ورځي، او 50% تیله قطر، عمان او دارنګې کویت، سعودي عربستان، امارات، دا ټول ملکونه، عراق، دا ټول د تیلو ملکونه دي او په دغه هرمز تنګي باندې وځي. او دا د چا په ملکونو کې دي؟ د مسلمانانو په ملکونو کې. شرق ته، غرب ته، شمال ته، جنوب ته ټول مسلمانان پراته دي. نو د دنیا خزانې به د دجال په کنټرول